بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې ستاسو ته د یو څو خوبونو تعبیر کوم. وایي ښځه مې خوب لیدلی چې کعبې ته ځي، کعبه ټول ورانه شوې وي، د کعبې په سر ودرېږي او ګوته جګوي او وایي خدای پاکه یو یې او شریک نه لرې، شاوخوا غونډه ساحه وایي کافرانو نیولې وي او تورې ورسره وي کافرانو سره او غواړي دې ته وایي زما دې ښځې ته ضرر ورسوي. فکر کوي چې یوازې دی مسلمانه پاتې ده او نور ټوله دنیا کافرانو نیولې ده، غواړي زه دا هم اسیره کړي. نو دا په خوب کې د ده حالت ده. یو نفر چې نه پېژندل کېږي وایي توره د ده پښو ته ور واچوي د لرې نه او ورته وایي چې دا واخله، وایي زه تا ته نجات درکومه. بیا وایي نجات پیدا کړي او د کافرانو نه بچ سي، خلاص شي، هغوی ونه نیسي. نو دا خوب څه ده؟ د کعبې ورانېدل په خوب کې دا ښه تعبیر نه لري. دا په دې باندې تعبیر کېږي، عباداتو کې سستي باندې تعبیر کېږي، لمونځونه په وخت نه کول او لباس کالي او مودونو کې مودو او د ښځو سره په سیالیو کې او په دې کې څه انسان باندې غفلت راځي، لکه دنیایي مسایل، همیشه ډېر خرچې کول، ډېر بازار ته تګ او دې کې انسان باندې غفلت راځي. نو په دغه باندې تعبیر کېږي. کورنۍ ارتباطات ضعیفېدل، کورنۍ ارتباطات ضعیف شي او بې اعتمادي په هر چا باندې دغه باندې تعبیر کېږي. نو څه د ده ستاسو د دې ښځې که دغسې څه مشکلات وي نو کوشش دې وکړي چې دغه مشکلاتو نه ځان خلاص کړي. د خوب نه معلومیږي چې انشاءالله که څه مشکلات هم وي، که دغسې څه مسایل وي، څه مشکلات وي، کورنۍ مشکلات وي، سستي وي، نو هغه ټول انشاءالله ختمیږي، ځکه په دې خوب آخره کې ده باندې اساني راغلی د دې تورې په سبب باندې. تورې نه مراد تلاوت، عبادت، ذکر، اذکار او دلیل او یعنی که څه حق او څه مسایل هم وي، څه مشکلات هم وي، خپل منځي اختلافات هم وي، ملامتي وي، تهمت وي، نو انشاءالله هغه ټول مسایل حل کېږي. خو څه په دې رابطه باندې دی خپل هغه الله ته متوجه سي، داسې خپل د شهادت ورکړي د الله تعالی د وحدانیت او په آخره کې بیا نجات هم پیدا کړي. نو معنا دا څه که څه مشکلات هم وي، کورنۍ مسایل وي، مریضي وي، نور پریشاني وي، د رقابتونه یې بې ځایه د قومونو په منځ کې اختلاف وي، کورنۍ ارتباطات ضعیف شوي وي، خفګانونه وي، نو انشاءالله دا ټول مسایل چې ختمیږي هغه په دې دعا سره ختمیږي، د الله تعالی ته په رجوع سره ختمیږي او اعتماد سره ختمیږي او د اصلاح د کوشش کولو سره او په تلاوت او ذکر و عبادت او دعا کولو سره انشاءالله دا مسایل هم حل کېږي. والله تعالی اعلم. بل خوب د وایي مور مې خوب لیدلی چې وزرو والا اس سره اسمان کې الوزي، اسمان طرف ته ځي او هر طرف ته وایي دښتې او صحرا وي او شنه وي او وایي بیا ورونه مې لاندې وي او ورونو ته مې وایي چې تاسو هم خپل کالي واغوندئ، وایي چې تاسو هم ځان سره پورته کړمه. نو دا ښه تعبیر لري چې کله دینداري حالت یې د دې مور دې ښه وي، دینداري، ذکر، عبادت، تلاوت دا کوي، نو په دې باندې تعبیر کېږي چې الله تعالی دته اوچته درجه نصیب کوي او دی غواړي چې دغسې کوم اوچته درجه معنویت او ذکر و عبادت او تلاوت او اطمینان او سکون چې الله تعالی دته نصیب کړی ده، دی غواړي چې تاسو د کورنۍ نور غړو ته هم دا د دې فواید وښیي او نورو ته هم کوشش کوي چې نصیحت وکړي. نو تاسو ته پکار ده چې د دې ستاسو د دې مور نصیحت ومنئ، ځکه هغه خپله الله تعالی هغه ته یو ښه درجه، یو خاصه درجه او معنویت او یو خاص منزلت ورکړی ده په تقوا کې، په نیک اعمالو کې، په دینداري کې. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې دغسې د مور د نصیحتونو باندې عمل وکړئ چې الله تعالی تاسو ته هم عزت نصیب کړي. او که چېرته داسې وي چې په دې خوب کې دا مور د ډېر زیات اوچت تللې وي، د خپل اندازې نه زیات د سترګو نه حتی پناه شوي وي او بیا ښه تعبیر نه لري، بیا د ده د وفات باندې هم تعبیرېدلی شي چې وخت یې کیدای شي نږدې وي، عمر یې زیات وي یا څه مریضي وي، نو بیا د هغه خدمت ته کوشش وکړئ او کوشش وکړئ چې هغه په دې آخر وخت کې هغه خدمت او دعا لاسته راوړئ او بیا چې دا ورونو ته دې وایي چې تاسو هم خپل کالي واغوندئ. د کالي نه مراد تقوا پیدا کول دي، یعنی تاسو هم په ځان کې تقوا پیدا کړئ، ځکه کالي او لباس څه ده دا په تقوا باندې هم تعبیر شوی ده. نو د دې نه مراد دا دی چې یعنې تاسو که غفلت کې ورونه هم تاسو نو غفلت پرېږدئ،
ځکه دا ټول وفات کیږو او ټول الله ته ورځو او مرګ حق ده. نو هغه مرګ هم انسان باید په یاد کړي، څه غفلت نه نجات پیدا کړي او څه کوم د غفلت په سبب باندې انسان باندې پریشانی راځي او د الله نه لرې والی هغه مشکلات هم حل سي او سکون او اطمینان هم نصیب شي. الله تعالی هم سکون او اطمینان نصیب کړي او الله تعالی د ستاسو مورکۍ ته عمر اوږد نصیب کړي. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي ورور مې ماته 2 طوطي راکړي او وایي زموږ یو کس کورنۍ یو کس هم وفات شوی دی نږدې خپلوانم او زه وایي فکر کوم چې کیدای شي زه هم وفات شم ځکه دا طوطي ما اورېدلی ده وایي څه هغه د شهیدانو ارواح په دې کې جنت کې ګرځي. نو زه فکر کوم چې کیدای شي یو کس هغه وفات شوی دی، کیدای شي زه هم وفات شم ورسره، زه هم د یو نږدې وخت کې زه وفات شم او زموږ روحونه په جنت کې سره یو ځای شي سره. نو دا تعبیر دی غلط ده، دا تعبیر دی صحیح نه ده. طوطي چې ده په خوب کې کله طوطي ته ګورې څوک یې درکوي یا الوځي یا تاسو کور ته راځي نو دا په خوشخبري باندې تعبیر کیږي، څخه خوشخبري تاسو ته رسیږي، ارزوګانې دې پوره کیږي او رزق حلال دلته راځي او د ژوند یو نوې مرحله شروع کیږي، یو ښه تغییر راځي او ستا په سوچ او فکر کې یو ښه تغییر راځي، نوي شیان یادې او که چېرته داسې وي چې ته دا طوطي شوق کوې، طوطي د ساتلو اراده کوې، طوطي خپله غواړې یو رانیسي یو ساتې نو دی بیا ښه تعبیر نه لري. دا په چلبازي باندې تعبیر کیږي، په دوکه باندې په چلبازي او د دوکهبازو او چلبازو خلکو سره په معامله باندې تعبیر کیږي، بیا په هغه صورت کې ښه تعبیر نه لري. بل خوب دی د همدې خورکۍ بل خوب ده وایي چرګانو ته مې دانه ورکړلو. نو چرګانو نه مراد ماشومان دي، چرګانو نه مراد د کورنۍ ماشومان دي، د کورنۍ چرګانو نه مراد ماشومان دي چې هغوی ته ته دانه ورکوې معنا ده چې ته د خپل اولادونو یا د خپل د کورنۍ د غړو څوک ماشومان وي واړه وي د هغوی سرپرستي کوې، هغوی ته ستا په تربیې په وجه باندې او ستا د توجه په وجه باندې هغوی ته خیر رسیږي او هغوی ته ته پوره توجه کوې. والله تعالی اعلم. وایي د 2 میاشتو پسه غواړو واخلو غټ وي، بیا وایي مشر ورور مې وایي چې هغه واخلو وایي ډېر ښایسته وي او ښه غټ وي او مشر ورور مې وایي موږ وایو چې د اختر ته یوسو او اختر هم نږدې دی که څنګه وکړو. نو په همدې کې یو دا پسه څه ده دا په خوب کې ښه تعبیر لري، په خیر په برکت باندې تعبیر کیږي او په قرباني په نیت باندې اخیستل یا د غوښې په نیت باندې اخیستل یا د پسه اخیستل دا ښه تعبیر لري، په برکت باندې تعبیر کیږي، ستاسو د کورنۍ په اطاعت د اعضاو په اطاعت باندې تعبیر کیږي. په هر صورت دا پسه په خوب کې ښه تعبیر لري، د یو امتحان کې کامیابېدو باندې تعبیر کیږي، څه سخت حالت وي څه مشکلات وي انشاءالله هغه مشکلات هم حل کیږي. والله تعالی اعلم. بل وایي کشتۍ کې روان یو وایم دا د کونړ سیند ده وایي بیا دا ډېره برداره کېده دا اوبه وایم داسې ورو ورو مخکې تلو او نرم اوبه وي وایي تیز نه وي، بیا وایي په دریاب غاړه کې چې کله یو اخوا ته ورسېږو ښکته شو هلته یو کس ماته یو خرما راکړې وایي زه فکر کوم زه روژه یم روژه مې مات کړم او بیا وایي لمونځ وکړو د ماښام اذان وشي هلته او بیا وایي نرم باران هم شوی وي او بیا وایي موټر کې ناست یو هغه موټر شا په طرف باندې موږ روان یو ریورس روان یو او چې کله یو ځای ته رسېږو کور وي او هغه دروازې څخه چې ورسېدو بیا موټر وایي سیده کوو مخامخ کوو بیا هلته ننوځو او ډېرې ښځې وي غټ کور وي. نو دا خوب څه ده ښه خوب ده الله درته ښه کړي. سیند نه مراد دا ژوند او دا نرمې او به آرام اوبو نه مراد د آرام ژوند دی چې دا روان ژوند دی آرام ده الحمدلله او دریاب غاړې ښکته کېدل دا نجات پیدا کېدل که څه سوچونه در سره څه مشکلات وي څه ژوند کې څه مسایلو کې ګیرې غواړې هغه مسایلو نه ووځې په خیر سره نو انشاءالله هغه مسایلو نه په خیر ووځې ته او څه کله په خوب کې روژه وکتل شي د روژې په باره کې ویډیو شته دی زما چینل کې نو روژه په خوب کې ښه تعبیر لري چې کله بیا ته روژه په خپل وخت ماتوې نو دا هم د مشکلاتو په حل کېدو باندې تعبیر کېږي چې که څه مشکلات وي تکلیف وي صبر دې کړی وي په یو شي ته نو هغه ټول انشاءالله نتیجه ورکوي ته خپل اهدافو ته رسېږي مشکلات عمل کېږي او دا سخته ورځ او دا سخت حالت دا په ختمېدو ده انشاءالله. او دا موټر چې بیا په شا روان ده نو دا ستاسو دا ژوند ده چې تر اوسه پورې دا ستاسو ژوند کېدای شي تاسو فکر کوئ چې شا طرف ته روان یې لکه تجارت او څه مسایل و هغه صحیح نه کېده یا څه کاروبار و یا څه نور معاملات د ژوند اوس تاسو ته په شاته ښکاري چې دا هر څه شاته روان دي نو هر څه شاته روان دي دا څه کله په شا روان دي معنا داسې ستاسو فکر باندې کېدای شي ژوند هم لږ شاتګ هم کړی په ژوند کې ډېر شیانو نه تاسو شاته پاتې یې او چې دا وایي چې دروازې ته کله ورسېږو نو هلته بیا مخامخ موټر مخامخ شي نو معنا ده که دا ژوند تاسو ته لږ سخت ښکاري او فکر کوئ چې دا هر څه په شا روانې نو داسې نه ده انشاءالله کېدای شي
تاسو یو اراده وکړئ د یو ځای کېدو او یو بل سره د اجتماع د اتفاق او اتحاد، انشاءالله دا ټول مشکلات عمل کیږي او تاسو د خپل ژوند سره په ښه ګمان سره خپل ژوند ته دوام ورکړئ او دا مشکلات هم انشاءالله حل کیږي. غټ کور په خوب کې دا ښه تعبیر لري، فراخ کور غټ کور په یو ښه تغییر باندې تعبیر کیږي، د حالاتو په ښه کېدو باندې تعبیر کیږي. او داسې بیا ښځې وایي په دې خوب کې ته وایي چې ښځې په دې کور کې ډېر زیات وي، نو ښځو نه مراد یو څه مشکلات، یو څه خبرې، یو څه رازونه ساتنه وکړئ او هغه د حل کولو او هغه سره ښه ګزاره او ښه وخت تېرول، داسې د ژوند کوم حساسې مرحلې دي، د ژوند داسې مرحلې چې هغه یو څه مسایل داسې وي چې هغه رازونو په شکل وي یا څه مشکلات وي، څه چیلنجونه وي، نو هغه مشکلات هم انشاءالله چې هغه سره تاسو هغه په ښه طریقې سره رویه کوئ او هغه مشکلاتو ته مخامخ کیږئ او حوصله کوئ، صبر کوئ، انشاءالله څه مشکلات عمل کیږي. والله تعالی اعلم. نو دا و د نن ورځې ویډیو. الله تعالی دې وکړي چې دا خوبونه ستاسو تعبیر هم واورېد، مطمئن شئ. په دې خوبونو کې ما سوالونه کړي وو بعضو نه، خو جوابونه یې لا نه وو راکړي، خوبونه هم دومره وو او واضح نه وو دومره، خو بیا ما هم کوشش وکړ چې پاتې نه شي، نو تعبیر مې کړ، ځکه دا څو کسانو ما ته داسې معلوم دی چې ډېر وارخطا هم ول، تشویش هم به ورسره و. نو په همدې سبب باندې ما چې کوم احتمالات وو د دې خوب د تعبیر هغه ما بیان کړ. نو که د کوم تعبیر سره تاسو هر یو موافق نه یاستئ، نو بیا ما ته ووایئ، په دې کمنټ کې دا راته ووایئ چې په دغه خوب کې دغه مسله څه تعبیر لري. څوک نه پوهېږي تا باندې ستا کوم خوب ده، خو ته به صرف پوښتنه کوې چې دغه خوب تا تعبیر کړی او په دغه خوب کې دغه مسله څه تعبیر لري، خاص په دغه نقطه کې یو خوب کې څوک دغسې وګوري، نو هغه بیا څه تعبیر لري، نو بیا انشاءالله زه وضاحت درته درکوم. نو ښه دا ده چې په دې کمنټ کې دا وضاحت وغواړئ، دلته د نورو ته هم فایده رسیږي او زه انشاءالله زر جواب درکوم. او که واتساپ کې تاسو پوښتنه کوئ، نو واتساپ کې به پاتې کېږي، بیا یو ورځ دوه ورځې هلته پاتې کېږي معنی. نو که په دې خوبونو کې کوم ځای کې تاسو سر خلاص نه شو، وضاحت پکې نه و، نو همدلته کمنټ کې ما انشاءالله وضاحت وغواړئ. چې کله مطمئن شوئ د خوب تعبیر نه، نو ما ته هم اطمینان راکړئ، یو کمنټ خامخا وکړئ. تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.